بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چوي خادو باد اوسئ. نن ډیر مهم موضوع بنې یعنی د څوره شخړه روانه وه نو پاکستان ډیپلوماسي ته یو لوی زویم چې شکست ملاو شوی دی. امیر متقي صاحب چې کوم وزیر خارجه د افغانستان یوه غونډه یعنی هغه غونډه شوې ده چې په هغه کې کوم هغه خطاب کړی دی وینا کړې ده او یقینا چې دغه تېرو ورځو نه چې کومې موږ خبره کوو په دې باندې لږ تفصیلي راځو. تاسو ته پینټونه خو هم تاسو دا خبرې ما ونه چند کټ کړي دي خو بیا هم ډېرې دي. یو 10 منټو پورې به تاسو واورئ نو تاسو ته به دا ټوله حولیه مخې ته راشي. یو خو موږ دا وایو چې افغانستان په 4 کالو کې طالبانو خپله ډیپلوماسي یعنی سیاسي هغه دومره هغه کړې ده چې نړیوال هغه کې پاکستان ته په خارجه پالیسي باندې شکست موږ ښکاره ته وایو. یو خبره دا بل دویم دا چې ما به تېر څو ورځې مخکې ویلا کې تاسو لیدلي وي چې تورخم بارډر به کولاو شي. یعنې دا فیصله شوي ده. نړیوالو ادارو پاکستان ته وینا کړې ده او دا به یا نن یا سبا دا تاسو واورئ بلکې تاسو اوس خبرونه واورئ خو ما ته 3 ورځې مخکې خبرونه درکړي او دا د امیر متقي صاحب خبرو کې به تاسو ته زما د خبرونو خبرنامې ډېرو خبرو تصدیق کوم وشي. هغه ملګري چې څوک پکې کمنټس کوي چې ته دروغ وایې څه وایې خو موږ کوشش دا وي چې د دروغو مقابله وکړو. دغه کې چې کوم خاص تاسو ته زه اوس په دې کې ظاهروم به هغه کې یو خو دا ده چې متقي صاحب چې کوم وینا ده لږه خلاصه ته وایم نور د ټولو خبرې بیا هغې واورئ او بیا تاسو اندازه ولګوئ چې د پاکستان ډیپلوماسي ته ډېر لوی شکست ورکړی دی. بله خبره ورکې دا هم ده چې اوس په لږه شیبه یا زه ویلا کومه تاسو به واورئ یا به پریس کنفرنس شروع شي یا به دې نه پس کېږي چې اوس په زمونږ چې کوم ډي جی ایس پی آر د آرمي طرف نه هغه به هم پریس کنفرنس ټاکلی دی چې هغه به هم پریس کنفرنس کوي څه په پاکستاني اندروني معاملې خو خاص کر اصل خبره دا ده چې امیر متقي صاحب چې کومې خبرې کړي دي بالکل دا ډیپلوماسي ورته په بله اړولې ده. یو خو چې کوم اول وینا کې هغه ټول تفصیل بیان کړی دی هغه خو ما کړی خو ډېر تاسو ته مې شیر کړي دي خو دې کې زه لږ هغه تجزیه کوم چې هغه خاص خبرې کمې کړي دي. هغه خبرونه کې ما تصدیق تاسو ته به چې کوم خبرونه درکول هغه تصدیق شوي دي چې کوم ذرایع دي هغه ډېرې نږدې اړیکې لري نو موږ ته هغه خبر راکوي چې کومه هو 13 ورځ چې کومه غونډه شوې ده په هغه غونډه کې باقاعده توګه اسحاقدار نه خبرې نه وتې. یعنې داسې خبرې دي امیر متقي صاحب چې هغه ما تقریبا 1300 هفتې ونیسه یا 10 ورځونه ونیسه چې هغه ټول خبرونه تاسو ته ما یو لمحه به لمحه درکړي دي که نوي تاسو ما دا زوړ ویلاګ نه وګورئ نو تاسو ته به تفصیل راشي. اوس راځو ډېر وخت منه نیسم چې د امیر متقي صاحب کومه خبرې دي هغه واورئ او د پاکستان چې کوم خارجه پالیسي په افغانستان حوالې سره ډیپلوماسي ده بالکل یې داسې صفا کړې ده بالکل پکې ناکامه او هر نمونه شکست یې ورته ورکړی دی. اوس په مجبورا دغه چې کوم تورخم لاره ده دا به هم خلاصېږي ولې چې اوس په پریشر داسې جوړ کړی دی. نو دا خبرې تاسو واورئ نو تاسو ته به زما د خبرونو هغه تېر برنامو پته هم ولګي او د اوس تازه چې ټولو نړیوالو اصولو خلاف تجارتي لارې بندې سوي دي د مسافرو په مخ لارې بندې سوي دي په مکرر ډول یا په سخته ګرمي کې یا په سخت یخ کې مهاجرین د هغو ورکړل شویو حقوقو خلاف چې په نړیوالو اصولو کې دي او یا د ګاونډیتوب اصول دي او یا اسلامي اصول او اخلاق دي د هغو خلاف زورول شوي دي. اسلامي امارت ته هر څه زغملی دي او له ټولو سره یې داسې برخورد کړی ده چې لانجه غټه نه سي مشکلات ډېر نه سي. بالاخره خبره دې ځای ته ورسېدله چې نه تنها د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې بمبار وسو بلکې د هیواد پلازمینه کابل باندې هم بمبار وسو. بیا هغه و چې موږ تاسې امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو منظم او مرتب پلان نه مخې عکس العمل وکړو او په هغه کې بیا ځینو دوستو هیوادونو ډېره تیزه مداخله وکړه او د هغو په احترام او دغه اهداف چې ټاکل شوي د هغو له لاسته راوړنې سره جنګ ودرېدو. زه ډېر تعجب کوم
چې پاکستانی لوری هغه دلایل چې دی د ځان دپاره وایي چې دا سیمه زه نسم کنټرولولی او په دې کې مشکلات ډېر دي او غرنۍ سیمې دي او ستونزې زیاتې دي امکانات مې کم دي د ځان دپاره خو دا دلایل وایي ولې له موږ نه بیا هر څه تیار غواړي ما مخکې هم دا خبره کړې وه په مجالسو کې هم ورته کړې ده چې تا یو وار د اشغال په وخت کې سیمې خاردار تیر بیا د په ټول سیمې خاردار باندې امنیتي کیمرې ولګولې بیا د شاته پوستې ورته جوړې کړې بیا د شاته د ګزمو دپاره سړکونه تیر کړو بیا د تر هغې شاته بیسونه پراته دي بیا د تر مرکزونو باندې پولیس هاو چیک پوینټونه پراته دي ته ولې د خپل ځان دفاع پخپله نه کوې چې هم د پوج ډېر ده هم د استخبارات اکمال شوي او په پښو ولاړ دي او هم امکانات لري او هم ځان ته نسبت دې کوي چې زه ښه ټکنالوژي لرم نو په خپل هغه کار وکړه څه چې له ما نه غواړي د افغانستان اسلامي امارت چې راغلی په 4 کلو کې سره له دې په افغانستان کې له جوزجان تر جلال آباد د داعش مرکزونه په همدې کابل کې پټن ځایونه نور ډلې ټپلې وې دا ټول کنټرول شوې نن په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه لرو نو خو ته دې خپل هیواد امنیت ونیسه ته دې خپل ولس ته امن ورکړه او که ته سیاسي مشکلات لرې ته خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزې لري نو هغه ستونزو نه د خلکو د توجه اړولو دپاره بیا په افغانستان لاس مه پاکول همدارنګه هغه مشکلات چې ته له نورې نړۍ سره لرې ته په کور دې نه لرې ته خو له خپلو ټولو تنظیمونو سره مشکلات لرې ته له خپلو ټولو سیاسیونو سره مشکلات لرې ته له خپلو ټولو علماو سره مشکلات لرې ته اقتصادي مشکلات لرې ته له ګاونډیانو له ټولو ګاونډیانو سره په استثنا د یو مشکلات لرې نو دغه مشکلاتو نه د خلکو توجه اړولو دپاره او یا د ځینو مرموزو پروګرامونو پروژو د عملي کولو دپاره اقدامات کوي نو بیا افغانستان هم له ځانه د دفاع حق لري شی چې ډېر مهم ده ورونو هغه دا ده چې موږ د پاکستان له درانه ولس نه د پاکستان له محترم علما کرامو نه د پاکستان له قوي سیاستمدارانو نه ډېره مننه کوو چې په دغو وروستیو پیښو کې د هغه خاصې کړۍ یا حلقې چې پاکستان له نورو سره په شر اړوي د هغو ملاتړ یې ونه کړو د پاکستان هیڅ یو قوي سیاستمدار د دې کړنو تایید نه ده کړی حتی ولس یې د هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهرې وکړې د لارې د بندېدو په خلاف یې مظاهرې وکړې د دې د پرېکړو په خلاف یې مظاهرې وکړې دا د دې خبرې څرګندوی ده چې د افغانستان دریځ واضح ده په حق ده او هغوی ته رسېدلی ده او هغوی درناوی کوي موږ بیا هم مننه کوو نړیوالو اصولو خلاف هیڅوک په چا باندې ترانزیت لارې نه بندوي د دنیا د لویو قوتونو د وړو هیوادونو د ګاونډیانو د یوې سیمې او د بلې سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه روانې دا اوس تېره جمعه د ایکو سازمان غونډه وه او د بهرنیو چارو وزیرانو پکې ګډون کړی چونکې دا یوه اقتصادي غونډه وه نو په دې غونډه کې ما هم خبرې وکړې او دا د لارې بندېدل او دا د بمبار او د دې اثراتو باندې مې خبره وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو محترم وزیر اسحاق ډار صاحب په دې باندې سخته خوا بده کړه ګیله یې وکړه چې دا خو یو اقتصادي مجلس ته په دې کې ولې سیاسي خبرې کېږي نو د لارو بندول اقتصادي نه دي ترانزیت بندول اقتصادي نه دي په پکتیکا کې په بازار او په دکانو باندې بمبار کول مارکیټونه ړنګول د بولدک مارکیټ وستل دا اقتصادي موضوع نه ده د خبرې د اورېدلو حوصله هم نه لري متاسفانه بل لوی مشکل دا ده د پاکستان لوري ته چې هلته هغه د کومندې او د تصمیمګیرۍ مرجع یوه نه ده
تاسو به پرون د محترم اسحاق ډار صاحب په خبرو کې اورېدلي چې دی دا خبره کوي چې ما په پلاني موضوع کې د پوز له مصر نه هم اجازه واخیستله او له صدر اعظم نه مې هم اجازه واخیستله. دا خپله څه معنا لري چې اوس په دې هېواد کې څو مشران دي؟ دا هم یوه ستونزه ده چې پرمختګ یې یو څه ټکنی کړی ده. له دې نه علاوه ورونو افغانستان یوازې له پاکستان سره راشدر شه نه ده، بلکې موږ 15 نور ګاونډیان لرو. موږ له چین سره هم سرحد لرو، له تاجکستان سره هم لرو، له ازبکستان سره هم لرو، ترکمنستان سره هم لرو، له ایران سره هم لرو. نو هغه ټول ګاونډیان مطمئن دي. له هغو سره موږ بهترین اقتصادي راشدر شه لرو، بهترین راکړه ورکړه لرو، هېڅوک له موږ نه شکایت نه لري. په تېر 4 کاله کې له افغانستان نه هېچ چاته هېڅ نوی تکلیف نه ده رسېدلی. کوشش روان ده چې له خپلو داخلي مشکلاتو او یا د ځینو هغو لوبو دپاره چې دوی خپلې ګټې پکې ویني یو زمینه سازي وشي. اوس ټولې دنیا ته دا ښکاره شوې ده چې که چېرته مشکل په افغانستان کې نو بیا بل چاته ولې مشکل نه ده رسېدلی؟ که مشکل په افغانستان کې بیا خپله په افغانستان کې ولې مشکل نشته؟ الحمدلله افغانستان ملت ټول د خپل حکومت تر څنګ ولاړ ده. د افغانستان د یوه سیاستمدار، د یوه عالم، د یوه دهقان، د یوه شنونکي، د یوه پروفیسر، د یوه استاد خبره به وانورې چې د امارت د اوسني موقف چې د خپلې خاورې د ساتنې دپاره یې نیولی ده او کوم متوازن سیاست یې غوره کړی ده، اقتصاد محوره سیاست یې غوره کړی ده، هېڅوک انتقاد نه پرې لري. که یو څوک وایي چې په افغانستان کې دیني څوک به خبره نشي کولای، دا نظام به ډېر تنګي راوستی. د افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات مهاجر لرونکی هیواد افغانستان ده. موږ شاوخوا 10 میلیونه وګړي له هیواده بهر لرو. په دې کې شنونکي لرو، سیاسیون لرو، علما لرو، مسیران لرو. آیا په هغو کې چا خبره کړې ده موږ تاسو خلاف؟ نو چې یو وارې په بهر کې هم د امارت دریځ دفاع کیږي، د افغانستان د اوسني موقف دفاع کیږي، په داخل کې هم کیږي او په ټول افغانستان کې یوه جزئي امنیتي پیښه هم نه رامنځته کیږي. دا د دې ښکارندوی ده چې دا ملت، د علما، د سیاسیون، د تجاران، دا ټول موږ تاسو سره ملګري دي. میلیونونو مهاجر ګورئ، په سلګونو نه دي، په زرګونو نه دي، په لکونو نه دي، په میلیونونو مهاجر دا رالو په افغانستان کې ټول ځای په ځای سو، مدیریت سو. نور خو د افغانستان هم د درېیمې نړۍ یو هېواد ده. 50 کاله جنګ کې تېر شوی، مشکلات به وي، اقتصادي مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو ولې هېڅ چا د دې غیور ملت فریاد وانه اورېدو. د پاکستان د مشکلاتو په بلوچستان کې له بلوچستانو سره د دوی د مشکل 88 کاله کېږي. آیا دا مشکل د پاکستان له جوړېدو سره سم نه ده پیل شوی؟ له ټي ټي پي سره د مشکلاتو تر 20 کاله اوړي. سیاسي تنظیمونه د پاکستان هیڅ کوم سیاسي مسیر به داسې نه وي چې په کلونو کلونه خپل هیواد کې بندیخانې نه وي تېرې کړې، او اوس هم بندیخانې ځینو ډکې دي. نو د دغو مشکلاتو حل ته باید دوی توجه وکړي چې نن په دریځ کې فرق راغلی. پاکستان یو وارې په موږ باندې د ټي ټي پي تور لګوي چې په هغه موضوع کې په خبرو کې مخته ولاړ شو، بیا وایي دا بیلیه ده، د بلوچستانو غورځنګ ده، بیا چې لږ سره لږ خبرو کې مخته سره ولاړ شو، بیا وایي دلته د هندوستان لاس ده. له هندوستان سره د موږ اړیکې سیاسي اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، د موږ سیاست آزاد ده، خپلواک ده، حق لرو چې له هر چا سره اړیکې ولرو. ته هم په ډیلي کې سفارت لرې، ته هم راشه درشه ورسره لرې، ته هم تجارت ورسره لرې، نو چې زه لرم بیا ولې؟ دا خو د موږ خپل حق ده. او د موږ سیاسي اړیکې کله هندوستان سره دي، کله بل هیواد سره دي، دا د هیچا په ضد نه دي، دا د هیچا په ضرر نه دي. د موږ د متوازن سیاست معنا هم دا ده چې افغانستان به نور د منفي سیاستونو ډګر نه وي، نور به د منفي رقابتونو ډګر نه وي، نور به د لویو قدرتونو د مقابلو ډګر نه وي، او نور نه غواړو چې له
هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې هغه د بل هیواد په ضرر وي. نړیوال هم اوس دې ته متوجه دي. موږ خپل پیغام هم تر ټولو نړیوالو رسولی ده چې په حقیقت کې ستونزې نشته بلکې ستونزې جوړیږي، ستونزې نشته بلکې ستونزې رامنځته کیږي، پیدا کیږي، او دې ته باید ټول متوجه یو. د پاکستان په هکله د اصولي دریځ د اسلامي امارت بیا هم دا ده چې د تفاهم او مذاکرې له لارې د مشکلاتو حل غواړو، او په نړیوالو باندې هم دا غږ کوو چې دلته له شته حقایقو نه ځان خبر کړي، او د دوی په واکمنو دا غږ کوو چې باید د مسایلو اساسي حل ته متوجه شي، او هغه اقدامات چې اسلامي امارت کړي دي رغنده اقدامات هغو ته په درنه سترګه وګوري